اولنی طریقه د دې میاشت د استثمار او د میاشت نه د فائدې غستو تاسو په پته چې دې میاشت وي شهر القرآن. والله سبحانه وتعالى بالقرآن كوي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله دې رمضان میاشت هغه میاشت چې بدی کې الله سبحانه وتعالى قرآن نازل کړي. او صحیح خبره ده ده چې څومره کتابونه چې الله نازل کړي دا ټولې پروژه کې نازل کړي. وی روایت کې دي راځي چې څومره کتابونه چې الله په پیغمبرانو نازل کړي هغه ټولې پروژه کې نازل کړي. نو چې د میاشت شهر القرآن دا میاشت شهر القرآن ده او په دې کې وا قرآن د ځان نه جدا کی. رسول صلی الله علیه وسلم مبارک راځي چې هغه جبرئیل علیه السلام سره د قرآن مراجعه کوله پروژه کې قرآن به ختمو او کم اخرنه کال چې دغه په جون کې نه باغ کار سو پیری کړو دو پیری قرآن ختم کړو. حضرات کې چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ضرورت ته نو موږ ته وو دی نو تاسو په ځان اول به دې کارو کوي چې ځان له یو ټایم ټیبل جوړ کړئ د قرآن د ویل. هر سړي له پکار ده چې وسو ختمونه خو په روزه کې کوي او کم سے کم کډیر نه کوي یو د دوه ختمونه چرتري. نو ځینې رونه به اوس دا خبرم په تعجب کې چې شیخ صاحب دې پاره مو اجرات به چرتري موږ نیم ختم نشو کوی نیم قرآن نشو دلوي دوه به کې چرتري نه. نو موږ دا خلکو خبره کوو چې ایمانی جذبه تیزه دوه ختمونه کول په قروجه کې ګران کار نه یو ختم کول پروژه کې دایي ګران کار نه زره طریقه خیمه او په دې طریقو چې عمل وکړو ان شاء الله روزه به د شي وږي چې دیو به کې 150 غټي سحر منځنه با چې ته سحر مونږ چې تو کې رازغله مو به جمعات کې کېنه ذکر او اسکار وږي کړي دي ذکر او اسکارو کو نور دراخته پوری قرآن وای نو بدی کې به تاسو قرآن وای یزم چې کم سے کم چې ډیر لکه رواني او خدغه تلاوت کوي ناغه یو سپاره خو ویلې شي ځکه دې ټیم تقریبا یو غنټه ټیم یو سپاره دی دروي اوس که روزانه ته به ترتیب رواني نو سو ختمونه وکي یو ختم وکي که روزانه په دې ترتیب شي خراشه بل طریقه چې دوه ختمونه کوي چې دوه ختمونه کوي سحر به د جمعات نه راوځي نور د راختو پورې دویم ختم وسره کې مازیګر پنځنه بعد د جمعات راوتنې وی پکار کې سره درسي چې درس ختم شي کې نه ځاله به ورسره راوځي تقریبا مازیګر چې 3 نیمه غنټې د ډیو کډ مازیګر په دې کې انسان یو سی بار ویلې شي. دا طریقه د اخر کو لپاره کم چې د شپې مزدوري لذي د اخر کو لپاره کم چې د شپې مزدوري چې د شپې مزدوري لذي نه غد دوه ختمونه کولای شي دا چې کم مزدوري لذي او کم چې مزدوري نه زینه غو د دې ترتیب خایو چې د دې کارو کا سحر منځنه با سپاره مازیګر کی سپاره د شپې بل سپاره وای پښمنینا لکه سات مخ کې کم ټیم کې چې ځان له مونږ کې یاره تراونه بعد خپل مرزه خوشپی په یو حصہ کې چې یو سپاره ونه سو ختم شو درې ختم شو هیڅ ګران کار دی موږ په ځمانه ګران کړي درې ختمه په اساني سره کی او سلفونه راځي چې ځینی سلف دي چې هغه په روزه کې روزانه ختم کوي او د شهر القرآن د قرآن میاشت روزانه به قرآن ختمه او څه ګران کار نه دې تعجب په نظر موږ ورته سره څنګه روزانه قرآن ختمه دا بالکل آسان کار او ځینې کسانو په تجربه کړي نو خپ آرام چې د قرآن ختميږي دی ورځې نه مخکې ورځ وړاندې روګد چې سره خپ ترتیب لګي قرآن وایي دا یو طریقه ده خو چې سره ډیر سخت کمزوري شي نه یو ختم کولای شي نه دوه کولای شي نه درې کولای شي هیڅ نشي کولای ناغه ته موږ د طریقه خایو چې ته دې کار کوو چې څنګه بانګ وي چې ته جمعات کې ناشي چې څنګه بانګ وي ته جمعات کې ناشي چې کله بانګ ختم شي قرآن رواله او د اقامت پورې قرآن وایي اقامت پورې کم سے کم 60 منټه دی د سلورو منځونو کې
شل منټه دي نه تبه نشي ویلی بلکل نشي ویلی 15 مخه به کې ویلی شي نو 15 مخه چې په 15 ټیمونو کې شي شو 25 مخه شو موږ به د 15 ټیمونو کې روجي را ټیم ته لرکځه نو مخه د مازه ټیم ته لرک نه دا شو شل مخه او چې روزانه شل مخه وي نو دیوه ختم څومره ختم کی یو ختم وکي نو زری چاته نشته څه څو کوئی زما مزدورم دا غم طریقې شتي اګه څو کوئی تاجرم دا غم طریقې شته څو کوئی زما اسم نشته کارمار نشته دا غره لپاره خطرې خشته نو قران بوای دا غي سره سره دا خبره یاد ساتي چې قران بوي خو په خو غواز کې بوي دې سره د قران هغه خوګواله چې دغه د شړې سره ترشي دویم دا چې قران به خو په تدبر به په سوچ به اسی د اخبار په شنبه قصه به دینه جوړه بلکې په سوچ سمجھ سره به بل دا کار په کار د بزروچی کې چې دې سي مرګره چې هغه په قران نه پويږي قران ویل ول نور ځغله په کار چې دې سي مرګره سره کینی چې قران ول ورزي او دا غنه قران یې ځکه دا غنه قران یې ځکه کله چې عامل د ټیکدار سره لاړ شي او ټیکدار او د ورځوي چې ترې سیګالې تر وخیږي استاد وته و نه دی بیا په ټول ورځ په ډیره کې او پارځ کې لګیروي خسړې د ماته نه وي تبر راوخیږي چې تکاری زدکی دا دغه صفاتونه کې چې دنیوي شکار به وته نو دغه شان په کار ده چې کوم سړي د قران ورزي هغه سړي د خپل आवाज کې چاله چې نور جلاشه ما سره کینه زبه وم ته اور یا ته وای زه اور او کوم چې نور جغله په کار چې دي کسانو سره کینی کوم چې نور ورزي او په کار چې دي کسانو سره کینی چې هغه له ورزي